من په معاشره کې د ډیرو خلکو دا عادت اوس د مولیانو سره دی، د شیخانو سره. لکه دا شیخ صاحب به زما خوښي درس کې اوس موږ په انتظار ناست یو ښه، او داسې لکه په مورچه کې چې پروت دی او لګیا دی خبره کوي او زه یې راغی ښه ګورو چې دی زموږ د خواهشاتو مطابق وایي که نه او وی یقې وي بس د درس نه بعد شیخ القرآن شیخ الحدیث او دا پښتنو کې لا داسې عالم د اوسه پورې نه دی راغلی، مور چېرته داسې بچی د اوسه پورې نه دی زېږولی، داسې حق پرست چېرته نه دی پیدا شي. ولې ځکه چې دا خبره زموږ د رسم و رواج او خواهشاتو او دې سره برابر. ښه موږ په انتظار ناست وو، سړی خو ښه تکړه دی، حدیثونه هم بیانوي، د قرآن تفسیر هم ښکلی کوي. ښه هغه مین ځای راغی چې دی اوس څه وایي انتظار او چې خبره وکړه هغه وایي چې نه دا زموږ دا طریقه خو د قرآن و حدیث خلاف ده. اوس ګوره دې نه بعد دا نوي خلک راوتي دي او دا په دین نه پوهېږي او دا انګریزانو پیدا کړي دي په اصل کې، او دا په اصل کې راغلي دي دپاره چې موږ د پلار نیکه د لارې نه واړې. ګنې که دې حق پرست وی نن چې ده دا مسله بیانول ده دا ولې عالم به ستا د خواهشاتو تابع نه وي ګورې. او چې کله دې عالم ولیدو چې ستا د خواهشاتو تابع و بیا حق پرست نه دی، او دا ډېر دي. افسوس خبره دا موږ سره ډېر جی ملک صاحب دغه ملک صاحب جو راغلی و پرون لکه څه ملک صاحب کې او شونډې دې رپېږي را کومه خبره چې ده صحیح ده هغه ووایه، نو دې پکې د ملک صاحب مزاج ته ګوري، بیا د خان صاحب مزاج پکې جدا دی، بیا عام چې کوم د کلي پښتانه دي د هغوی مزاج جدا دی، بیا چې دی هغه پلانې صاحب چې جومات له ځمکه ورکړې ده د هغه مزاج جدا دی، چې لږه ډېره خرچه کوي د اوبو د بجلۍ د بیل د هغه مزاج جدا دی. نو ځان ته یې مسله څومره ګرانه کړې ده په خپله دې دنیا پرست مولوي سه، او که چېرته دې حق پرست وی نو دې خلکو ته به پته وی چې ګوره مولوي صاحب زموږ مزاجونو ته نه ګوري، ګوره خو قرآن او حدیث ته